کهانه شروعات کې مونږ یو خار وینو کم چې مکمل تبا شوی هلته څوک هم نه بس تشه خاموشي وي هم دغه خار کې یو سړی خپلې ښځې او بچو سره یو شاپینګ مال ته راغلی او هلته نه ضروري سامان راټولی دی سره هلته خپل 3 بچي ومي دی هلته یو بل سره په اشارو خبرې کوي او شور نه جوړی دی ټول وس تیره کی او ضروري سامانونه راټول کی او چې کله هلته نه ځي نو هغه وړوکې زوی چرته نه کیلونه روچته کی او ځان سره یې راوړي نو دا پلار ته هغه کیلونه واخلي او سیلونه ترې لرې کي او واپس یې کیدي هغې چې وځي نو دا خور یې هغه ماشوم له دا کیلونه واپس ورکي پس دا ماشوم ولګي او په پټه هغه سیلونه هم راواخلي د دې سړي نوم ریګن وي دی بیا خاموشۍ سره خپل کور طرف په قطار رواني او پیاده سفر کوي دی د قدمونو آواز هم نه جوړي په دې وجه خپیال د خپې رواني هغه مشر زوی بیماري نو هغې په غېږ کړی وي هغه ماشوم زوی د ټولو وروستو وي نو هغه په هغه کیلونه کې سیلونه واچوي او ویې لګوي دې سره هغه کیلونه آوازونه شروع کی چې مور پلار یې آواز واوري بس یره کې شي دغه ټایم د ځنګل نه سسیز تیزۍ سره را رواني نو ریګن هم تیزۍ کې زوی له رامنډه کی خو هغه سیز د ده مخ کې د ده زوی اوچت کی او یو ویسي دا سیز اصل کې د بلې سیارې مخلوقي کم چې دې دنیا ته راغلی وي د دې سترګې نه دا ړاندی خو د دې د اورېدو حیثیت ډیر تیز وي معمولی شور نم دې ته پته ولګي چې څوک کم ځای دي او د دې په سرمن ګولۍ هم اثر نه کوي د دې نه د بچ کېدو صرف یو حل وي او هغه دا چې مکمل خاموشي وي خیر اوس د دې ماشوم یو کال پوره شي چې دې مړ شوي ریګن او ایولین خپل 2 بچو سره اوسیږي هغې د خپل وړوکې ماشوم د هېرېدو کوشش کوي او د ایولین په خېټه کې بل ماشوم هم وي کم چې لږې ورځې پس دنیا ته راتلو والی دی د نوې ماشوم راتلو دپاره ټول تیارې کړې وي هغه ماشوم له اکسیجن ماسک تیار ایښی وي او یو ساوند پروف بکسۍ ورله جوړه کړې وي چې هغه ماشوم دې کې پروت وي نو د ژړا اواز بیا بهر نه راوځي دی یو خشکه ځای کې د ځنګلاتو منځ کې اوسیږي ریګن زمینداري کوي او په هغې وخت تېروي ریګن د خپل کور نه غیر چاپیره بلاشي کیمرې لګولې وي چې دته د خطرې پته لګي په سیړو باندې باقاعده نښې کړې وي چې کم ځای کې خپې خودو سره شور نه کیږي ریګن دا پته هم لګولې وي چې دې علاقه کې ټوټل 3 مخلوقات دي او دې د هغې کمزورۍ معلومولو په تلاش کې وي دې خوا د ده هغه لور کڼه وي او هغه څه نه اوري نو هغه د دې دپاره ډېر غټ مصیبت وي ریګن د هغې دپاره یو ډیوایس جوړ کړی وي کم چې هغه جینۍ واچوي نو هغې ته صرف دومره پته لګي چې اواز د کم طرف نه راځي دا جینۍ اوس هم په دې خبره خپېمانه چې ما خپل رور له هغه کیلونه ولې ورکوله او هغه زما د وجې مړ شوی دی د دې د غلطۍ د وجې اوس دا پلار یو کار ته نه پرېږدي ولې چې دا کڼی او مسلې جوړوي په دې وجه دا جینۍ د پلار نه هر وخت بوټی یو ورځ ریګن خپل زوی مارکس سره د میانو ښکار له رواني دا لور ورته وایي چې مام ځان سره بوځه نو پلار ورته وایي چې نه ته مور سره کېنه او د هغې په کور کې مدد کوه بس دا پلار مارکس سره نیر طرف ته لاړ شي په دې خبره دا جینۍ پلار نه خفه شي او دام چرته په یو طرف وځي لاړه شي اوس دا ښځه کور کې یوازې دا کپړې نه چوړ کي او خورولو له یې بره وړي نو دغه ټایم هغه بوجۍ یو میخ کې ونښلي او هغه میخ رانیغ کي خو دا ښځه یې ونه ویني اخوا ریګن خپل زوی سره د نیر په غاړه ناستي او هغه لورې د هغه رور قبر له راشي نو دا ښځه کور کې یوازې وي نو دې باندې درد شروع شي یعنی د دې ماشوم کېدو والی دا خپل خاوند له ریډ سګنل ورکولو دپاره زر بیسمنټ ته روانه شي خو چې کله په پوڼو کوزیږي نو هم په هغه میخې خپره شي او دې سره یې د لاسو نه د زوی هغه تصویر وغورځېږي او هغه شور جوړ کي دا دومره مجبوره وي چې د درد نه چغه هم نشي والی دا څه په مشکله د میخ نه خپه وباسي بیا په ګوډه ګوډه ورشي او هغه لین واړي هغې سره بهر سره لیټونه ولګي دا بیا واپس بره خیږي نو دغه ټایم دا څه وویني او د یرې نه په رپېدو شي د هغه تصویر غورځېدو اواز سره هغه مخلوق هلته را رسېدلي دا ښځه ته هلته چرته پټه شي دی خوا ریګن خپل زوی سره کور ته واپس را رواني نو دی د کور مخې ته سره لیټونه وویني بس دی زر کور طرف ته منډه کی دی خوا دا ښځه یو ټایمر را واخلي او په هغې کې ټایم سیټ کی او بیا یو ګوټ کې پټه شي هغه مخلوق دی پسې ګرځي او هغه دی ته رانږدې شوي خو دی کې ټایمر اواز شروع کی څه غسیز ټایمر پسې منډه کی او دا ښځه موقع نه پیدا واخلي او زر بره وخیږي دا چې بهر وځي نو دا وویني چې بهر یو بل مخلوق ګرځي را ګرځي بس دا ودرېږي
او پټه شي. اخوا ریګن خپل زوی له آتشبازي ورکي وای دا په ټوکې خلاصې کا او په خپله یو ټوپک راواخلي کور ته روان شي. دې خوا دا ښځه یو ټاپ کې پرته او په دې ډېره سخته او دا چغه هم نشي والی ولې چې دې پسې هغه سید را رواني. بس مارکس چې څنګه هلته آتشبازي وکړي نو هغه ډزو سره تیز اوازونه شروع شي. دا مخلوقات هغه اواز پسې د کوره بهر وځي. پس دا ښځه د ډېر درد نه چغې کړي. دغه ټایم ریګن کور ته رادن نشي او هغه په سیړو باندې د وینو نشانونه وویني. دی چې هغه ټاپ له رارسي نو دی په هغې کې تشې وینې وویني. بس دی وایي جوړې ښځه یې را لمړه کړه. دی د خفګانه په ژړا شي. دی کې د باتروم نه لاس راښکاره شي. هغه هم د ده ښځه یو ژوندی او د دې ماشوم شوي. ریګن خپله ښځه او ماشوم روچت کړي او هغه ځای ته یې وړي کم ځای کې چې ورله دي هغه بکسه جوړه کړې وي. خو د هغې نه مخکې دا ماشوم ژړا شروع کړي. بس هغه مخلوق ورپسې راخطا شي. ریګن زر بیسمنټ ته ورشي او بره سوري باندې پوم کیدي. ریګن ماشوم ته اکسیجن ولګوي او هغه بکسه کې بند کړي. بس دې سره د هغه د ژړا اواز بند شي. اخوا د دې هغه لور هم کور ته را روانه وي نو داسې رڼا وویني. دا چې هغه رڼا پسې ورشي نو دغه ټایم دې پسې شاته هغه مخلوق راشي. هغه مخلوق د دې جینۍ لوکیشن معلومولو دپاره د خپلې کپرۍ نه ساوند وایبریشن پرېږدي نو دې خوا چې د جینۍ کم ډیوایس اچولی وي د هغې نه های فریکوینسي خارج شي او دې سره هغه مخلوق ګډ وډ شي او وتښتي. دې جینۍ ته هېڅ پته ونه لګي چې څه چلو شو. خیر دا چې هغه رڼا خواله ورشي نو هغه یو ټارچ شي. دا چې هغه ټارچ راواخلي نو څوک یې د لاسه رونیسي. هغه د دې رور مارکس وي. دې خوا ریګن خپله ښځه او ماشوم محفوظه کړي او بیا خپلو بچو پسې بهر راوځي. هغه مخلوقات هلته نتلي وي خو هلته یې دومره روانۍ کړې وي چې د اوبو پیپې شلولې وي او کور د اوبو ډکي. خیر ریګن دې خبرې ته پام ونه کړي او بهر خپلو بچو پسې وځي. د ده بچي هلته د یو ټینکۍ د پاسه غلې ناست دي او د ده انتظار کوي. دې خوا دا ښځه د خوبه راپاسي نو دا وویني چې بیسمنټ ته اوبه راغلي. دا چې د هغه ماشوم بکسې ته وګوري نو هغه کولو وي او د ماشوم اواز ته هم نه راځي. خو چې دا لږه خوا وګوري نو یو مخلوق هلته رادننه شوي او داسې ښکاري لکه چې هغه څه خوري. بس دا ښځه ویریږي او دا په مزه شان دغه بکسې خواله ورشي. دا چې وګوري نو بکسه کې ماشوم صحیح سلامت پروتي. دا ماشوم ودی نو جاړي نه په دې وجه د دې سید نه بچ شوي. خیر دا ښځه یې راواخلي او شاته شي خو هغه سیز د دې خواله را رواني. دې خو هغه جینۍ په انتظار تنګه شي نو دې رور ته وایي چې زه ځم کور ته. دا رور یې منې کوي خو دغه ټایم د ټینکۍ بره دروازه کولو شي او مارکس پکې وغورځېږي. د دروازې شور سره هغه مخلوق کم چې هغه ښځې سره ولاړي هغه بهر منډه کړي او دا ښځه ترې بچ شي. خو اوس دې خوا مارکس مصیبت کې شي. هغه دننه ټینکۍ کې جوارو کې ډوبېږي او دې ځان بچ کوي. دغه ټایم هغه دروازه ماته شي او لاندې راوغورځېږي. دې اواز سره هغه سیز نور هم تیزۍ سره راخطا شي او ریګن یې هم وویني چې دې ټینکۍ طرف ته روان دی. ده ته پته ولګي چې زما بچي هلته دي. دې خوا مارکس پسې هغه خور راټوپ کړي او هغه دروازه د یې رور ته وردیکه کړي. بس دغه شان هغې دواړه بچ شي. دغه ټایم د دې پلار دې له رارسي او خپل بچي ځان ته راجوخ کړي. دې خوا ورپسې هغه مخلوق هم رارسي. دې خپل بچي او ډاټسن طرف ته ولیږي او په خپله یو تبر راواخلي او اخوا دې خوا هغه سیز ګوري. هغه سیز د ده د پاسه او एकदम پې حمله وکړي لرې یې ولي. مارکس چې دا وویني نو چغې کړي. بس د دې بلا ورته خیال شي او ګاډي ته ورپسې راشي. دغه ټایم د دې جینۍ غوږونو کې هغه ډیوایس نه بیا لو فریکوینسي اواز شروع شي. دا اواز عام انسان نه اوري خو دا اواز په دې مخلوق لکه د ګولۍ لګي او دا اواز دې جینۍ لم تکلیف ورکوي. نو دا زر هغه ډیوایس بند کړي او دا د دې غټه غلطي وي ولې چې هغه مخلوق ګاډي پسې نښتې وي او پرېږدي یې نه. دې خوا ریګن هم راپاسي او هغه ډېر زخمي وي. هغه سره بله لار نه وي. بس هغه تیزه چغه کړي او دې سره هغه سیز ده پسې راشي او مړي کړي. بس دا واړه کور ته راشي نو مور یې ځان ته رانږدې کړي. دغه ټایم یو بل مخلوق دې پسې هلته راشي. بس دا مور یې خپل بچي بیسمنټ ته رادننه کړي کم ځای کې چې د دې د پلار ټول ریسرچ پروتي. دا ښځه ماشوم مارکس له ورکړي او ټوپک راواخلي. دغه ټایم هغه مخلوق هم دې پسې بیسمنټ ته راشي. ایولین ته پته یي چې زما په ګولۍ د دی سم نه او مونږ به مرو. خو دغه ټایم د هغې جینۍ نظر پلار په ریسرچ باندې ولګي. دې ته معلومه شي چې دا مخلوقات های فریکوینسي نشي برداشت کولی. بس دا زر خپل ډیوایس آن کړي. دې سره هغه مخلوق باندې اثرات شروع شي او هغه ګډ وډ شي. دا جینۍ هغه ډیوایس هلته یو مایک سره نږدې کړي. بس هغه فریکوینسي نور هم سیوا شي. دې سره د مخلوق هغه کوپړی کولو شي. دا ښځه د موکې نه پیدا واخلي او هغه سیز هم په هغه کوپړی ولي. دې سره هغه مړ شي. خو اوس لا خطره ختمه شوې نه وي ولې چې دې اواز سره هلته هغه دوه نور مخلوقات هم
هم دی پسې تیزی سره را روان شي. چونکې اوس دی ته د هغې د کمزورۍ پته ولګي نو دا جینۍ هلته د سپیکر اواز تیز کی او دا ښځه ورته هم ځان تیار کی. دې نه پس څه کیږي دا به مونږ ګورو د دې کهانۍ بل اپیسوډ کې. هغې پورې مونږ سره اوسئ. ډېره مننه.